أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رمضان روجی هغه نیولې کېږي او روانې دي. خلک په دې خوشحالۍ وایي زمونږ نن اومه یا اتمه روژه ده او ښه ده د رمضان هم اووه روجې یا اته روجې ونیولې، په دې خلک خوشحاله دی. خو زما وروڼو دا خوشحالي هله پکار ده چې کله د رمضان په دې شپږو اووه ورځو کې اته ورځو کې زمونږ په دې زندګۍ کې لږ څه تبدیلي راغلي وي. که چرته تبدیلی نه وي راغلی او زړه په زړه باندې خبره پاتې، دا د خوشحالۍ خبره نه، دا د خفګان خبره ده. یو زمونږ زندگی بدله نه شوه، د روژې آثار په موږ کې ښکاره نه شول، او بل زمونږ مرګ ته شپږ اووه ورځې اته ورځې نورې هم نږدې شوې. رمضان په دې میاشت کې ډېرې فایدې او ډېرې حکمتونه دي. یو غټه خبره او یو غټ حکمت هغه پکې دا دی چې موږ او تاسو کې د ایثار ماده پیدا شي، بل سړی په ځان باندې غوره کول، بل مسلمان په ځان باندې غوره کول، هغه ته خیر رسول، هغه ته فایده رسول. خیر دی که زه د هغه نه محرومه شمه، خو چې بل مسلمان ته فایده ورسي، دا یو اهم حکمت دی د رمضان په میاشت کې. رمضان کې چې موږ دا خوراک او اسکاک نه کوو، د دې ډېرې فایدې طبي لحاظ سره او دیني لحاظ سره هغه جدا، لیکن یو فایده یو حکمت پکې دا دی چې کله زه وږی شمه یا تږی شمه نو چې ما سره احساس وشي چې نن زه په رمضان کې صرف په دې یوه ورځ کې زه لږ تږی شوم وږی شوم، ما ته څومره تکلیف دی. ډېر خلک شته دی په دې عالم کې چې هغوی کالو سر خوراک هغوی ته ډېر کم کوز میلاویږي، هغوی اکثر په ناره خېټه باندې اوده کېږي. دغه احساس لږ پیدا شي من کې، او بیا هم دغه مال چې کوم څه ناڅه مال الله را کړی چې په دې کې هم څه ناڅه ایثر دغه غریب هم پکې وکړمه. زمونږ موضوع هم نن دا ده علي ایثار. اگر چې مخکې موږ دا موضوع ځل بیان کړی هم دا، لیکن بیا هم د یاد دهانۍ دپاره به بیان کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زندگی باندې به لږ نظر غورځو، د صحابه کرامو په زندگی باندې هم نظر غورځو مختصر شان ټیم کې، چې د هغوی څه کردار و په دې حالاتو کې د ایثار په باب کې د هغوی څه کردار و. امام بخاری امام مسلم حدیث نقل کړی، نبی صلی الله علیه وسلم ابتدا کې د هغه ژوند ډېر د غربت ژوند و، ډېر د فقر ژوند هغه تېر کړی. وجه دا وه چې هغه اصل کې آخرت غوره کړی و، دنیا هغه نه وه غوره کړې، او ویل به مالی ولی دنیا، زما د دنیا سره څه کار دی. انما مثلی ومثل الدنیا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح. زما د دنیا مثال دا خو د یو سور سړی او د مسافر دی چې د ګرمۍ په موسم کې د ونې د سوري د لاندې کښېني لږ ساعت دپاره د مور کې او بیا ته په مخه باندې ځي. زما مثال او د دنیا مثال هم خو دقه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، یو میلمه راغی. نبی صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو کور ته جواب ولیږم، ویل که څه خوراک څښاکي چې زما دا میلمه د ده د هغې بندوبست وکړی شي. کور نه جواب راځي، بیبیانې وایي ما معنا الا الماء. یا رسول الله زموږ کور کې صرف اوبه شته دی، نور څه شی نشته دی. د نبي په کور کې په دا ټیم کې 9 بیبیانې تقریبا، د 9 واړو بیبیانو په کور کې وایي ما معنا الا الماء. یا رسول الله صرف کور کې اوبه شته، نور څه نشته دی. نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي مسجد کې زما میلمه به څوک ځان سره بوځي. ابو طلحه رضی الله عنه هغه فرمایي یا رسول الله ستا میلمه به زه بوځم. او کله چې هغه کور ته لاړ، کور کې خپل بیبي ام سلیم رضی الله عنها ته وفرمایل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه میلمه دی. هغوی ورته ویل خوراک خو دومره دی چې هغه صرف
یوازې هغه کافي کی او دلته ماشومان وږي دي. ابو طلحه ورته وایي میلمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، ته خوراک تیار کا، ماشومان څه په طریقه باندې وده کا، من را منې که ودې کا، خیر دی هغه دې وږي پاتې شي. او هر چې موږ یو که موږ ورڅه خوراک کوو نو میلمه خو زموږ د بغیر خوراک نه کوي، بیا خوراک د هغه کافي کېږي نه. ابو طلحه ورته فرمایي وایي چې کله موږ خوراک ته کینو شپه را تیاره به ته په څه چل باندې کار پسې به پاسې و ډیوه هغه به ایسته مړه کړي، موږ به هسې لاس تپو را تپو شخوند به وظاهره کړي، میلمه به ځان خپل موړ کړي. همدغه طریقې وکړه، ماشومان یې په څه چل باندې وده کړه. اگر چې ماشومان کله وږي نو خوب ورله نه ورځي، لیکن په څه چل یې وده کړه. او بیا چې کله خوراک ته کېناسته بس په څه چل یې ډیوه مړه کړه، ډیوه هسې لاس تپول. میلمه خیالدار یې که چې دوی زما څه خوراک کوي، میلمه خپل ځان موړ کو. ابو طلحه ام سلیم د هغې بچي ناره شپه تېروي. او چې کله بیا سحر را نبی صلی الله علیه وسلم خواته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ضحکا او عجبا ربکما من فعالکما، رب العالمین ستاسو د کار ته وخندل، رب العالمین یا ستاسو د کار د وجې نه تعجب وکړو چې تاسو بېګا څه عجیب کار کړی دی. او دا آیات کریمه الله نازل کړه ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دا مؤمنان دا صحابه نور خلک په ځان باندې غوره کوي اگر که دوی ته سخته ولږه میلاو شوي وي. صحابه کرامو ایثار ما د ځان کې پیدا کړې وه، بردار شي مو الله نه دای مبارکي آیاتونه نازلېږي. ایثار دومره عظیم شی دی. زما ورونو نبی صلی الله علیه وسلم دغه بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي یو پیر زما کور ته یوه زنانه راله، د هغې سره دوه ماشومان یې ورسره وي. او کله چې زما کور ته راله نو ما نه یې سوال وکړو، ما هغې ته 3 کجورې ورکړې، چونکې 3 کسان یې 3 کجورې مې ورکړې. دا حدیث هم صحیح مسلم کې نقل دی. عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي کله چې ما هغه ما زنانه له 3 کجورې ورکړې، ګوره عام خلک ته په ځان باندې غوره کړي، د هغې فایده هغه ډېره زیاته ده. لیکن چې کله ته خپل ماشومان په ځان غوره کړې او ماشوم له څه شی ورکړې ځان وږی پاتې کړي نو د هغې فایده مو ګوره. عایشه فرمایي رضی الله عنها ما 3 کجورې هغې ته ورکړې، هغه زنانه راولګېدله، یوه کجوره یو ماشوم ته، بل کجوره بل ماشوم ته ورکړه، او 3مه کجوره ځان ته واخیستله. خو ماشومان چونکې د په طبیعت کې جلتیره زر زر یې خوراک وکړو. کله چې هغې زنانه ده 3مه کجوره خپل ځان له پرېښې وه، د یې خولې ته پورته کولو دواړو ماشومانو بیا مطالبه وکړه چې دغه کجوره موږ له راکړه. هغې د خپلې خولې نه کجوره بېرته واپس کړه، کجوره په منځ باندې نه مهي کړه، نیم یو له ورکوي نیم بل له ورکوي، بیا دغه شان ته د کور نه وځي. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، ما ورته قصه بیان کړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان ته زنانه راغلې وه او داسې کار یې وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي ان الله قد اوجب لها بها الجنه، یقینا الله رب العالمین د دې ښځې دپاره د دې کار په وجه باندې جنت واجب کو. او یا یې داسې ویل او اعتقها بها من النار، یا د دې کار په وجه باندې الله رب العالمین دا زنانه د اور نه خلاصه کړه. خپل ماشومان خپل ته بدن ټوکړه ده، لیکن چونکې هغه هم ته ډېر محتاجه دي، زنانه هغه په ځان باندې غوره کوي، خپل ځان وږی پرېږدي او خپل ماشوم هغه مړوي. الله رب العالمین ور جنت واجبوي. افسوس او صدا افسوس په دې وخت کې چې ډېر خلک بنګورو په خپل کورونو کې اعلی نه اعلی ترین شی ځان له استعمالوي، لیکن خپل کور والو ته ګوري هغې له نه ورکوي، ماشومانو ته ګوري هغې له نه ورکوي، ځانه یو درنده جوړ کړی، خوراک په ټول ځان له کوي، خپل ماشوم هم دغه شان ته وږې پرېښودلی. زما وروڼو موږ نور خلک په ځان په دې وجه نه غوره کوو، مېلمه نه موږ په دې وجه باندې تنګېږو، مېلمه نه موږ خوراک په دې وجه باندې نه ورکوو چې یاره دا نه کافي کېږي. لیکن نبی صلی الله علیه وسلم دغه اشکال هم زموږ ختم کړی دی. صحیح مسلم کی حدیث سے نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی طعام الواحد یکفی الاثنین، د یو تن خوراک د 2 دپاره کافي کی، و طعام الاثنین یکفی 3 یکفی 4، د 2 کسانو خوراک 4 دپاره پوره کیږي، و طعام الاربعة
یکفی ثمانیه او د څلورو کسو خوراک اتو کسان د پاره پوره کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم دغه صحابه کردار وګورئ. صحیح حدیث کې راغلی دی بخاری مسلم کې، کله چې صحابه کرام مهاجرین هجرت کو مدینه ته لاړ، نبی صلی الله علیه وسلم دای په منځ کې یو اخوت قائم کو، ورورولي قائم کړه. دو صحابه کرام، یو مهاجر یو انصاری، د خپل منځ کې رونه کړه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د مهاجر صحابي دی، د چې کله مدینه ته لاړ، نبی صلی الله علیه وسلم چې مؤاخات کول صحابه کرامو منځ کې، نو عبدالرحمن ابن عوف د سعد بن ربیع رضی الله عنه د غرور کو چې دا ستارور شه اسلامي، نو چون کې انصار خو انصارو نغی د خپل هغه اخوت مظاهره د ایثار هغه مظاهره په دې انداز باندې وکړه چې کم صحابه کرام داغي مالدار خلکو، نو کسانو ته ویلي مهاجر ته خپل مهاجر ملګری ته ویله راشه دا مال د غوڼ نیم کم، مال به سره غوڼ نیم کو. که د یو مهاجر د یو انصاری دغه به دوه ښځې وي، نو دغه د بیر مهاجر ته به ویله زما په دې ښځه کې ستا کومه ښځه خوښوي، زه به طلاقه کم چې عدت ختم شو تی په نکاح باندې واله زما وروڼو. دا صرف د خولې په بیانول، صرف د خولې خبرې پاتې دي، اوس عملی جامه دی وخت کې زه ممکنه نه ده په دې وخت کې چې څوک دې له جامه ورکي، صرف د خولې خبرې پاتې شوي دي. سعد بن ربیع رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف وافته وی عبدالرحمن زما دوه ښځې دي، زما په دې ښځو کې کومه ښځه ستا خوښوي زه به ورله طلاق ورکړم چې عدت ختم شته په نکاح باندې واله. عبدالرحمن ورته وایي نه دا خو نشي کېدلی، خو دلوني علی السوق، ما ته بازار وښیوئ چې زه هلته تجارت وکړم. لاړ بازار کې تجارت شروع کو، مال وله الله ورکړو، نو چې مال وله الله ورکړو بیا یې ځان له واده م وکړو، او نبی صلی الله علیه وسلم د واده آثار په هغه باندې ولیده. ویل عبدالرحمن ولې؟ ویل یا رسول الله واده مې کړی دی. ویله ښه ویل واده دې کړی؟ ویل اولم ولو بشاتن، خیر دی ولیمه خو وکړه، واده روټۍ خو اگر کوي وچېلي خیر دی. صحابه کرامو د ایثار مظاهره دا وکړه چې خپله ښځه ورته پرېږدي، خپل مال ورسره نیموي. موږ نن په پردي مال باندې د بل مخ شو کوو، په پردي مال باندې دعوې پې کوو دا زما مال دی، او صحابه کرام را لګېدل خپل مال یې نیماوه د نورو صحابه کرامو سره. زما وروڼو اشعریین د ابو موسی اشعري رضی الله عنه دغه قوم چې دی ایت اشعریین ویل کېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې صفت په دې بنیاد باندې کړی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی و، صحیح مسلم کې دا حدیث، ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو او قل طعام عیالهم، اشعریین چې کوم دي د ابو موسی اشعري قوم، د دوی چې کله خوراک ختم شي په غذا کې، یا د دیو د اهل عیال د کور کې د بچو د هغې خوراک کم شي په مدینه کې، نو جمعوا ما کان عندهم، دیو سره چې کوم مال وي هغه ټول را جمع کړي فی صوب واحد، په یوه کپړه کې. دا د هغې طریقه وه. ثم اقتسموه بینهم، بیا هغه مال په خپل منځ کې تقسیم کړي فی اناء واحد بالسویه، په یو لوښي په اندازه باندې برابر برابر تقسیم کړي. ډېر ښایسته طریقه د هغې، دا د هغې ټول قوم طریقه وه. مال به کم شو، غریب سړی په خپل منځ کې نه پرېښودو، که مال به په غذا کې کم شو یا په مدینه کې، نو اشعریین به راولګېدل خپل قوم، ویلې چې چا سره څومره مال ورسره دی غونډ راوړئ جمع کړئ دلته یو ځای کې به جمع کړه په یوه کپړه کې، بیا به هغه مکمل تقسیم کړه د یو لوښي په اندازه باندې، هر یو تن ته به خوراک پلاو شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي د یې مبارکې د ایثار فضیلت وګورئ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فهم مني وانا منهم، اشعریین زه د هغې نیم دي زما نه دي. دا د ایثار په وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دای د دوستانې دای د یارانې اعلان کوي، دیو زما نه دي زه دیو یم، دا زما خلق دی خصوصي، دا د ایثار په وجه باندې. زما وروڼو صحابه کرام خو جدا نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې دغه د ایثار ماده وګورئ. امام بخاري حدیث نقل کړی دی، نبی صلی الله علیه وسلم ته یوه زنانه راله او نبی صلی الله علیه وسلم له یو ښایسته څادر راوړو، څادر یې ورته راوړه، ورته یا رسول الله دا څادر مې ستا دپاره تیار کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم واغسته، وایي نبی صلی الله علیه وسلم ته محتاج هم و، ضرورت یې ورته و، کپړې دغه ټیم کې نورې نوې دي، کپړې ته ضرورت و دې څادر ته، ښایسته څادر وایغوستو. نبی صلی الله علیه وسلم پکې بیا راووتو، چې راووتو په دې کې یو صحابي هغه ورته ویله
ویل یا رسول الله صحابه ته نور ډېر ښایسته څادر یو صحابي ورته وایي یا رسول الله دا څادر مال راکړه. نبی صلی الله علیه وسلم هغه فوراً کور ته لاړ او بل څادر یې واغوسته، هغه څادر یې نغښتلی دی او راوړ هغه صحابي یې ورکاوه. خو د دې نه مخکې صحابه کرام ورته ویل هغه کس ته ډېر غلطي دې وکړه، نبی صلی الله علیه وسلم دې څادر ته په خپله محتاج و، بل وله راوړی و، تا دې څادر واغسته ښه کار دې ونه کړو. هغه ورته څه وایي؟ هغه ورته وایي په دې وجه مې نه دی اخیستلی چې ګنې زه دې څادر ته محتاج یم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د بدن برکت پې مراد دی او شاید چې په مرګ کې زما د مرګ نه زما وروسته کفن جوړ شي دی نه، صرف د کفن دپاره مې اخیستلی دی. او صحابه ورته وایي تا ته پته نشته دی چې تا نبي ته ویل چې څادر راکړه، نبي ته خو چې څوک څه ووایي هغه نه کوي. هغه ورته صرف کفن مې دی، کفن دپاره مې اخیستلی دی چې زما کفن به انشاءالله. صحابه وایي بلکل پاک کپړه کې کفن شي. امقه څادر د نبي صلی الله علیه وسلم چې کوم هغه صحابي کفن شي په خپله باندې دومره د هغه ایثار ماده وه. عایشه صدیقه رضی الله عنها ګوره په روژه کې باندې ایثار ماده وګورئ. عایشه صدیقه رضی الله عنها روژه ده، په دې کې یو مسکین راځي، مسکین راغی، عایشه صدیقه رضی الله عنها د په کور کې صرف یو روټۍ ده. عایشې خپلې وینځې ته ویل دا ونه ورکه ویل، هغې ورته ویل ته به روژه په څه ماتې ویل ته ورکه زر ته یم دا ورکه. بهرحال هغه ولاړه او هغه روټۍ مکه مسکین له ورکړم، دقه شانته یوازې پاتې ده. د الله رحم ته وګورئ، ماښام ته نږدې د چیلۍ غوښه وله راوړلې شوه. عایشې رضی الله عنها ته د چیلۍ غوښه راځي، عایشه دغه ته وایي وینځې ته راشه فکلي، راشه وخوره، هذا خیر من رغیفک، دا خو دغه روټۍ نه ښه شی دی، څومره فایده تا ته میلاو شو. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه بیمار شوی دی، د بیمارۍ په ټیم کې رسوي د زړه داسې پښتنو خبره وایي کړي مړي کېږي یو شي ته بل شي ته، د هغه انګور ته زړه شوی دی، انګور ته زړه شوی دی. کور کې ویل انګور به چېرته نه ویل. د هغه بیبي ده صفیه رضی الله عنها، دا د عبدالله ابن عمر بیبي ده. یو صفیه خو د نبي صلی الله علیه وسلم بیبي هغه نه، صفیه دا د عبدالله ابن عمر بیبي ده. هغې پیسې راواغستلې، یو کس یې ورکړې، ویل لاړ شه عبدالله دپاره انګور راوړه. کله چې هغه کس لاړ بازار کې انګور واغستو، بازار کې سوالګري ډېر زیاتي، نه بس هغه بازار نه پسې سوالګرۍ راپسې شه، ده ته وایي ما له لږ انګور راکړه، ما له لږ انګور راکړه. زما وروڼو سوال کوئ چې داسې حال له موږ ټول الله وساتي او زموږ بچي م الله وساتي، دې بل ته لاس نیول ډېر ګران کار دی. ویل ما له راکړه ته انګور، بهرحال هغه خو نه ورکول ځکه هغه خو صفیې لیږلی دی. کله چې کور ته راورسېده عبدالله ابن عمر ته پته ولګېدله چې سوالګر ورپسې دی، ورته ویل ورکړه انګور وله. انګور یې بېرته کس له ورکړه، دوباره بیا ولېږه، بیا پسې سایل ورپسې ش، درېیم کرت پسې بیا ورپسې ش، درې کرت سی بازار ته سوالګر یې پسې ورپسې کېږي، انګور ته هغه اخلي. عبدالله ابن عمر وی ورکوي وله. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه هغه به د خپلو صحابه کرامو د خپلو ملګرو د هغې ګره امتحان هم اخیستو. دا معمولي خبره نه ده زبارونو، دا ډېره غټه خبره ده. اجتماعیت د ملک اجتماعي نظام دا په دې باندې ټکېږي. ته به ما په ځان باندې غوره کړې، زه به تا په ځان باندې غوره کومه، زه به تا نه در کوم، ته به ما نه راکړې، په دې باندې به دا نظام چلیږي. نو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه خپل دور خلافت کې به د صحابه کرامو د هغې امتحان هم اخیستو. یو پیر راورکې تقریبا 400 دینار راواغستو، دی په یو تیلی کې بند کړه او خپل غلام ته یې ویله لاړ شه دا ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه هغه ته به ورکړې، خو هلته به انتظار کوي چې څه پې کوي. کله چې هغه 400 دینار ویوړو، ورته ویل امیر المؤمنین دا راکړی چې په خپل ځان په کار باندې راوله. هغه چې کله دینار واغسته، اوس که موږ خوشحاله شي چې پلانې شي او په وکم پلانې به په وکم پلانې به وکم، زه خو بلکل نار ناسم د ولږي بړو بقاو دا به موږ ویلې. هغه څه وایي ابو عبیده ابن الجراح ته چې کله میلاویږي 400 دینار معمولی شی نه دی. ګورئ د 20 دینار نه ونیمې تولې سره جوړېږي، د 20 دینار نه دا 400 دینار دي. ابو عبیده ابن الجراح چې کله راواغستله، وی الله دې په امیر المؤمنین باندې رحم وکړي، وایي دعا یې ورته وکړه. بیا په کور کې چې کوم خادم او غلام دی هغه ته یې راشه دې خوا، وایي اله دا واله دومره پلاني له ورکه،
دومره پلانې لويسه دومره پلانې لويسه غریبانان دي غونډې پیسې تقسیم کړي په هغې باندې بېرته راغی امیرالمؤمنین 400 دینار نور ورکړه ویل لاړ شه دا اوس معاذ ابن جبل رضی الله عنه لویس معاذ ابن جبل سره ما ټوکه وکړه معاذ ابن جبل بینی هغه کار وکړو چې کوم ابو عبیده کړی و کله چې استازی بېرته راغی امیرالمؤمنین هغه ته وایي دواړو دغه شان کار وکړو ډېر زیات خوشحاله شو ویل انهم اخوة بعضهم من بعض دا ابو عبیده معاذ ابن جبل دا رونه دي رونه دا بعضې د بعضو نه دي یو شان کردار دی یو شان طریقې کار دی خوشحاله شه په هغې باندې امتحان یې د هغې اخیستی زمانو مخکې سلفو د ایثار داسې مظاهره کړې ده ابوالحسن الانطاکي دا یو عالم دی دغه خواته تقریبا 30 کسان راغلي وو 30 کسان د هغې نه سوا او د هغې سره روټۍ ورسره خو کافي کېده نه چې ټولو ته ورسیږي نو اوس غریبانان څه چل کوي هر یو دا وایي چې یاره که زه دله ورکومه نو بیا دا خفه کېږي چې یاره ما څه خو هم شته دی نو طریقې کار یې دا وکړو چې دا روټۍ ماته کړه لږه روټۍ ورسره وه د 30 نه زیات کسان دي روټۍ ماته کړه ماته یې کړه تیارې جوړه کړه چې هر سړی ځان له خپل خوراک وکړي نو چې کله رڼا بېرته ولګېدله خیال دار چې ګنې هر سړي به ځان له خوراک کړی کله چې رڼا ولګېدله روټۍ ځای په ځای باندې پرته ده یو کس ته یوه نوڼۍ نه پورته کړې هر یو دا سوچ کړی دی چې زه دې خیر دی ونه خورم چې دا بل ملګری وخوري بل دا سوچ کړی دی چې زه دې ونه خورم خیر دی خو چې دا بل ملګری وخوري زما نو د ایثار ماده من کې کمه ده ایثار من کې نشته دی ماښام چې کله موږ روټۍ ته کینو روژه ماتي په ټیم کې هر سړی په لوښو باندې راولېږي خو دا چا خیال نه دی کړی چې د غریب دا کم مزهدار خوراک ما پخ کړی دا به هغه خوړلی که نه به یې خوړلی کله کله که ستاسو خیري په دې ګاونډ کې د سنا نه راولګي که نه ښایسته خوراک یې نه پخ کلی که نه نو په لوښي کې هغه بېکاره خوراک ورته د ګاونډي له ویسي چې کېدی شي هغه پکې ښه خوراک راکړي کله کله داسې هم کوي زما ورونو چې هغه راځي مخکې ما د دې نه دا خره ده چې زه یې په خپله باندې ویسم چې زه ونه بیا وروسته په لوښي ګارتم د هغې په بدل کې د هغې نه ښه دا نه ده چې زه ونه مخکې ویسم چې هغې ته خپل خوراک هم پاتې شي لکه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه وایي مۍ تر زړه شوی مۍ نه میلاوېده په مدینه کې مۍ نه میلاوېده څه موده پس مۍ میلاو شو چې مۍ میلاو شو خوړې او دا وایي د بیمارۍ نه لږ روغ شوی نو کمزوری شوی چې چېرته له څه ښه خوراک وکړمه مۍ چې کله ونه پوه کړه څه په خوارو زارو پیدا ش په دې دوران کې مسکین راغی دی راولګېد هغې په روټۍ کې ونغښته یوه نوڼه یې تینده کړې ویل دغه غریب له ورکوي ویله هغه غلام یې راولګېده مخکې چونکې اوس یو درهم ورسره و دا خوراک یې ویوړ خو هغه مسکین لی ورکړو ویل دا روپۍ واله او دا خوراک به دا بېرته موږ ویستو هغه ویل بس ټیک ده بېرته راغی امیر دغه ته وایي عبدالله ابن عمر ته وایي زه کار مې وکړو وایي هغه له مې پیسې ورکړې او تا له مې ته خوراک بېرته راوړ ویل شاه فورا بېرته واله بېرته پورته کړه خوراک فورا یې بیا خوراک بېرته پورته کړو ویل ویې هلته دا خوراک به ته واله خو چې پیسې دې بېرته وادلې ګورې پیسې مو ته پرېږده هر څه ورته پرېږده دا ایثار دی زما وروڼو راځئ زما وروڼو په دې رمضان کې د ایثار ماده پیدا کړو بل انسان په ځان باندې غوره کړو د بل انسان دغه ضرورت چې کوم دی موږ پوره کولی شو موږ بیا پوره کوو الله رب العالمین نه سوال دی چې الله رب العالمین موږ کې د ایثار ماده پیدا کړي الله رب العالمین زموږ دا روجې قبولې کړه موږ له توفیق راکړه چې داسې اعمال وکړو چې ته پرې رانه خوشحاله شي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین